که لمونځ نه کوې دا یوه خبره مې در سره واوره، زما خورې او زما وروره، دا یوه خبره مې در سره واوره، غور پې وکړه، را سره تم شه. پوهېږي د هغه کسانو چې دوزخ کې دي د دوی په ژبه الله پاک قرآن کریم کې څه فرمایلی دي؟ له دوی نه به په دوزخ کې پوښتنه کوي چې ما سلککم فی سقر، څه شي تاسې دوزخ ته راوستی؟ څه شي دوزخ ته تاسې راوستی یاستئ؟ څه لامل شو چې تاسې دوزخ ته راغلي یاستئ؟ دوزخي شوئ. پوهېږي څه به ورته وایي هغوی؟ قالوا لم نک من المصلین، موږ لمونځ کوونکي نه وو، موږ لمونځ نه کوو. ولم نکو نطعم المسکین، موږ مسکینانو ته خوراک، ډوډۍ، زکات، صدقه نه ورکوله. وکنا نخوض مع الخائضین، او موږ له هغه بېلارو اهل باطل خلکو سره د هغوی په باطله لار باندې ور روانو، هغوی سره ورګډو، هغوی چې به څه کول موږ به هم کول. ملګري به ناستو، د لمونځ قصه کې به نه وو، موږ به ور ډډه کې ورګډ شوي وو. هغوی چې به کوم کارونه کول موږ به هم هغه کول. موږ دغه کسانو له ډلې نه وو. ما سلککم فی سقر، څه شي تاسې دوزخ ته واچولی؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. موږ د قیامت ورځ دروغ ګڼله، فکر مو کوو چې دا به دروغ وي، تر هغې چې مرګ راغی او زموږ دا ټول هر څه یې را ختم کړل. او اوس په سترګو باندې وینو چې هر څه چې قرآن ویلي وو، هر څه چې الله ویلي وو، هر څه چې الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وو په موږ ته، ټول رښتیا وو. بیا به ستا د افسوس څه ګټه وکړي چې ته په دوزخ کې او د جنتیان درنه پوښتنه کوي او بل څوک درنه پوښتنه کوي. ما سلککم فی سقر، ته ووایې چې ما لمونځ نه کوو، دا لمونځ خو دومره وخت نه نیسي. راځه لمونځ شروع کړه، والله ژوند به دې ورسره بدل شي. ته یو څه وخته وکړه، که پښیمانه شوې بیا ووایه چې تا غلطه خبره کوله، دا صحیح نه وه. دا شیطان دی تا ته وایي چې راځه راحت آرامه ځای څو دقیقې ځان تفریح وکړه، کښېنه ورکه لمونځ به څه کوي. والله دا شیطان دی تا غولوي. راحت په لمونځ کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بلال ته ویل چې ارحنا بها یا بلال، په دې لمونځ باندې موږ ته راحت راکړه، زړه مې تنګ دی، لمونځ ته مې مخکې کړه چې لمونځ وکړو، اذان وکړه. او زه ورته وایو چې دا لمونځ وخت ضایع کوي، وخت هغه کوي؟ نه والله. لمونځ د کلمې نه وروسته د اسلام دویم رکن دی چې په هیڅ صورت کې تا ته اجازه نشته چې ته یې پرېږدې. ان که د مرګ په بستره پروت یې د سترګو په اشارو به کې، خو تا ته دغه نشته. نور که ته روژه مثلا په سفر یې، مریض یې، تا ته روژه معاف ده، روژه بیا وروسته قضایي راوړلی شي، خو لمونځ درته معاف نه دی. سلام علیکم.